د ډاکټر نجیب الله د ژوند هغه رازونه چې شاید تر اوسه پورې پرې خبر نه اوسئ. که د ویډیو تر پایه راسره اوسئ نو په دې ټولو به خبر شئ. د شهید ډاکټر نجیب الله سیاسي ژوند ته یوه لنډه کتنه. د 1844 کال کې د جدي میاشت کې د افغانستان د خلکو د دیموکراتیک ګوند غړیتوب ترلاسه کړ. د خپل ګوند په نمایندګۍ یې په مظاهرو، غونډو او میټینګونو کې فعاله ونډه اخیسته او د دغه دوران د پښتو، دری او نورو ژبو یو پیاوړی او سرایستلی ویاند و. په پښتو او دری ژبو یې روانې خبرې کولې او په انګلیسي او اردو ژبو هم پوهېده. د پوهنتون په ټول تحصیلي ژوند کې د ډاکټر نجیب الله له نوم سره ځوانان اشنا وو او مینه یې ورسره لرله. له یو شمېر نورو محصلینو سره یې د 1848 کال په اوله نیمایي کې په سیاست کې د فعالې برخې اخیستنې له امله 4 میاشتې بندي شو. همدا کال د افغانستان په تاریخ کې د مظاهرو او اعتصابونو د کال په نوم شهرت لري. یو ځل بیا ډاکټر نجیب الله له یو شمېر نورو محصلینو سره د 1849 کال د جدي میاشت کې له دې امله پوره 9 میاشتې بندي شو چې د کابل د ښاریانو لخوا د امریکا د جمهور رئیس ریچارډ نیکسن د معاون سپیرو اګنیو په موټر کې چې د افغانستان د حکومت میلمه و د خوسا هګیو ګزارونه وشول او د هغه مخې ته د امریکا بیرغ وسوځول شو. په 1854 کې د کابل پوهنتون د طب له پوهنځي نه فارغ شو او ورپسې د قرغې د احتیاطو د ضابطانو په غنډ کې 6 میاشتې د عسکري خدمت سرته رسولی دی. د 1855 کال د اسد په میاشت کې د افغانستان د خلکو د دیموکرات ګوند د مرکزی کمیټې غړیتوب یې ترلاسه کړ او د کابل ښار د ښاري ګوندي کمیټې مشر وټاکل شو. په 1853 کال کې واده کړی او 3 لوڼې د هیلې ونې او مسکا په نومونو لري. محترم نجیب الله د 1844 کال د هود د میاشتې په پیل کې د دولتي خدمتونو له اطلاعاتي ادارې نه ګوښه کړی شو او د دې سره د ګوند مرکزی کمیټې د دارالنشایي د منشي په توګه او بیا د 1815 کال د سور د میاشتې په 14 نیټه د ګوند په 18 فوق العاده پلنوم کې د ګوند عمومي منشي او جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. په دې ترتیب یې د افغانستان د حاکمیت په دننه کې یو شمېر پوځي جنرالان او د وطن ګوند په سیاسي دفتر کې معلوم الحاله د حمل د میاشتې په آخري ورځو کې د شهید نجیب الله او د ملګرو ملتونو د 15 فقره پلان په ضد یوه خاموشه کودتا ترسره کړه. درنو لیدونکو له ملتیا مو ډېره زیاته مننه. که تاسو د ډاکټر نجیب د حکومت په اړه کوم څه ویل غواړئ نو په کومنټ کې راسره شریکولی شئ. تر بیا الله مو مل شه. زموږ له یوټیوب چینل سره پاتې شئ.